د ډاکټر نجیب لور مسکا نجیب ولې اشرف غني ته غوسه شوه؟ ولسمشر غني څه ویلي وو او مسکا نجیب څه وایي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکا نجیب د ولسمشر غني په هغه څرګندونو توند غبرګون ښودلی چې ویلي وو د ډاکټر نجیب لویه تېروتنه دا وه چې د استعفا اعلان یې وکړ. ولسمشر غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا سره په یو ویډیوي کنفرانس کې وپوښتل شو که د سولې لپاره له واکه د هغه لرې کېدل یو شرط وي او سوله د موقت حکومت په بیه راتلی شي هغه به یې ومني. ولسمشر غني وویل دا یو تکرار شوی فلم دی ځکه د ډاکټر نجیب الله د ژوند تر ټولو ستره تېروتنه هماغه وه چې د استعفا اعلان یې وکړ. غني وایي موږ دغه فلم په خپل ژوند لیدلی هیله کوو چې له موږ څخه د دغه فلم بیا ځلې تکرارولو غوښتنه مه کوئ ځکه چې موږ پوهیږو انجام یې څه دی. خو مسکا نجیب په خپله فیسبوک پاڼه د ښاغلي غني په دغه څرګندونو انتقاد کړی او ولسمشر غني ته یې لیکلي د مرکې په پای کې زما په پلار خندا خنه در سره ښکاري. د ډاکټر نجیب لور مسکا نجیب وایي د پلار هیواد پالنه او ملت پالنه یې رښتینو افغانانو ته معلومه ده او دا شک لري چې ولسمشر غني به له دې ډلو خلکو وي او که نه. نوموړې ویلي د افغانستان 20 کلنه جګړه د کوم 20 کلن فلم پروژه نه ده او هر فلم باید پای ته ورسیږي. مسکا ولسمشر غني ته دا هم ویلي چې د پلار پر سیاستونو د مرکې په پای کې د ولسمشر غني خندا هېڅ له ده غوندې یوه کس سره نه ښایي ځکه ډاکټر نجیب د دې هېواد ولسمشر و او کارونه یې خلکو ته معلوم دي. په هر حال مسکا نجیب د ډاکټر نجیب لور ده چې عکاسه او د مستندو فلمونو جوړونکې ده. خو مسکا نجیب باید په دې پوه شي چې د ډاکټر نجیب الله د تېروتنو یادول هغه ته سپکاوی نه ده او په دې موږ تاسې ټول پوهیږو چې ډاکټر نجیب د استعفا په اعلان تېروتنه وکړه چې بیا یې ډېرې منفي پایلې درلودې. د ولسمشر غني دا خبر او دریځ بالکل سم دی چې د ډاکټر نجیب تېروتنه به نه تکراروي او د لیدل شوي فلم بیا لیدل د وخت ضایع کول دي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لویو بخښونکو کې خدای سپارم. د الله په امان.